د سمنګان ولایت په مرکز ایبک ښار کې د کورنیو تولیداتو د ودې او پرمختګ په موخه درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. یاد نندارتون کې د هېواد وچې میوې، غالۍ، لاسي صنایع او خوراکي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د دې نندارتون د پرانیستې پر مهال ځایي چارواکو وویل یوازې صنعتکاران کولی چې هېواد په اقتصادي برخه کې په پښو ودروي. دوی د سمنګان ولایت صنعتکارانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی ټولې اړتیاوې په پام کې نیولي او رسیدنه به ورته کوي. ما از صنعتکاران خود و از تجار خودم همین تقاضا را داریم. ملت ما همین تقاضا را داریم که باید تجار ما دست خود بالا بزنن و آماده ازی شود که این کشور از این حالتی که فعلا قرار داره بیرون بکنه. 1000 جریب زمین ما با وزارت پیشنهاد کرده بودیم، خوشبختانه آنها منظور شدگی است. شاید پیش از این مکتوبی تسلیمیش نموگند ما تسلیم میکنه. زمین 1000 جریب زمین است. هر دوستی ما میتونه که اونجا بیاین سرمایه گذاری بکنن، زمین ما برشان رایگان میتیم. بلخوا په دې نندارتون کې غرفه لرونکي صنعتکاران د صنعت او سوداګرۍ ریاست دغه ګام ستایي او وایي چې نندارتونونه یې د تولیداتو په بازار موندنه پوره اغیز لري او باید هر وخت رامنځته شي. مختلف نوع شیان دي چې د سمنګان کې تولیدېږي او کار پرې روان ده او زما په نظر دا به د هېواد په ملي اقتصاد باندې او د سمنګان د خلکو پر عایداتو به ډېره ښه اغیزه ولري. بیاید مردم ها بخره از ما بپرشیم تولید بکنیم، همین حال ما مردم یک اندازه رونق پیدا میکنه. بزرگوار د دولت څخه هم دا غوښتنه چې دغسې نندارتونونه هر کال په ټولو ولایتو کې نه تنها په سمنګان ولایت کې په مخه واچول سي. د سمنګان ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي دغه نندارتون یې د یاد ولایت د صنعتکارانو د تولیداتو د ملاتړ او بازار موندنې په موخه جوړ کړی چې شاوخوا 80 غرفې پکې ځای پر ځای شوي او 3 ورځې به دوام وکړي. اولین نمایشگاه تولیدی افغان در ولایت سمنگان به تاریخ اول جوزا الی 3 جوزا برگزار گردید. شما شاهدش هستین. الحمدلله بیشتر از 70 غرفه در اینجا سهم گرفتن. بخش‌های تولیدی، شرکت‌های تولیدی گوناگون از ولایت‌های همجوار در اینجا شرکت کردند. د اسلامي امارات د بیا تل واکمنۍ راوروسته په لومړي ځل د سمنګان ولایت په مرکز ایبک ښار کې د وطني تولیداتو د ودې لپاره نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون د صنعتکارانو او عامو وګړو د تود هرکلي سره مخ شو. دوی غوښتنه وکړه چې د دوی د ودې او پرمختګ لپاره دې داسې نندارتونونه لا ډېر شي. زیارال کوزی، امید راډیو، سمنګان د ایبک ښار.